السلام علیکم ایسچو صاحب. څنګه ایسچو صاحب؟ ایسچو صاحب تاسو ته د ورزش څه ضرورت دی؟ تاسو ته خو د خوبونو ضرورت دی، خوبونه کوئ. او ستاسو نه مخکې بل ایسچو نو څه نوم یې و؟ شمشتو یادې که شمشتو. د ورزش ضرورت خو هغه ته و. ډېر غوړ او زیړې خوړلې دي. هغه زما ډېر ښه اشنا و او زما د لاسه ډېر غوړ ګرځېدلی و. ما هم اشنا که کنه زه شمشتونه به څه کم یم. خوښه مې ده. دا دلاور او دا نوي سیچو دا ډېر غټ رامیان دي. اوس په زما مزې شي ځکه چې هره ورځ به مې اختري او هره شپه به مې شوقه دري ځکه چې خدای راله بل یو یار راکو شمشتو. ولکه ولکه دی خو خو دی خو دینه راکه لکه ولکه ولکه دی خو خو دی خو دینه راکه لکه ولا چې صدر سری راکه ونه خوځېږئ راکه دی خوا کني سر در له خورومه راکه دی خوا زه شابه منډه وردېږه دا چپل وباسئ او که په دې طرف مې ولیدئ نو چمړې به مو باسم. منډه تختئ. لکه کار وشو. هلکه دا دوه موبایل قیمتي دي او دا یو نه دی. دا به هغه ایسچو له ورکمه چې دا خوله ورله ټپه کمه او دا دوه به خرڅ کړو. دا خو مې ورسره نیکي وکړه که دا مې ترې نه و اخیستې نو د پبجي به لیوني کړي و. خدای دې د شلمې خو نه خلاص کړي د پبجي نه خلاص کړو. اوس به څه کوو؟ خیر امیر صاحب یاره دې دلاور خو ډېره ناروا راغېستې ده. موبایل یې رانه په لاره کې واخېستې. زه چې زه یې پایار پې کوم چې تاسو راسره لاړ شئ. یاره زما څه کار دی؟ زما خو ډېر خیال ساتي. په ما خو یې پرون 2 کیلو کباب خوړلی دي. زما څه کار دی؟ زما خو ډېر خیال ساتي. په ما خو یې پرون 2 کیلو کباب خوړلی دي. لکه نوي سیچو د دلاور یار دی. ما بله ورځ خبرې اورېدلې وې په زه ورته په ونه کې پټ شوی وم. الله دې دلاور بدماش تباه او برباد کړي. هره ورځ رانه ډوډۍ وړي او حساب نه مني. وچه کلکه بدماشي شروع کړې. دې دلاور خو ډېره خوله اچولې ده. یو نر ځوان نشته چې ډستې پورته کړي. زما چې ځان له 0 میټر میخه راولمه او د هغې سره به زما د میخو تعداد پوره 10 شي او زما مقابله څوک نشي کولی ځکه چې زه په هر کار کې دماغ استعمالومه. دې پلار ته مې لا ګوره د شپې په ټایم کې 0 میټر میخه روانه کړې ده. که د خپل سر خیر غواړې نو دا میخه ماته په حواله که او سیده ځه چې په شا ونه ګورئ. یاره د دې سړي سره خو په سر نشم رسولی. یو ورسره ډنډه ده او بل په باډه هم ښه غټ دی. راشه دماغونه کار واخله. واله روره میخه ستانه قربان شه. روره الله دې په ایمان خوشحاله که. میخه خو هسې مې تا واخیستله خو دا ډنډه ماله اوس راکه. زه اوس خالي لاس نشم تللی. په لاره به چېرته سپي او شپه ده ومې نه خرړی. یاره دا میخه خو امتیاز هم واخیسته خو په دې ډنډه باندې زه څه کومه او دا سړی هم ډېر اخلاقي دی. چېرته سپي ونه خړلی. واله روره دا ډنډه ستا شوه. یا پهلوانه دا میخه ماله راکه اوس نه چې په شا ونه ګورې قسم دی نه مازغه دله خرم څنګه ته چې په شا ونه ګورې. ګوره چې د چا سره ډنډۍ نو د هغه به میخه او سنډۍ